هغه یو سړی ناستو روټۍ خوړه کنه ناسته روټۍ خوړن لګیا دی نو چې څنګه به روټۍ چوکه کول راغسته به نو ښځې ته وینا شروع کړه وی تا دونه غم خادولو یو څه بل سره د زور ورکړی دی یو سره موبایل دی هر وخت موبایل کې لګیا ته تو وګوره دا سالن څوک داسې پخوي د الله بندې نه پکې مالګه شته دی نه پکې څه خوند شته دی اوس هغه ښځه دلته نه ګوري دته حیران ګوري او دی لګیا دی بیا ته نه نوړی واخلي لږ ساعت پر دی بیا وینا شروع کی چې ته داسې او په دې سیزونو پسې غم خادو پسې شوی هر وخت موبایل کې لګیا یې ته راشه وګوره دا سالن دی مکمل داسې پخ کړی چې نه پکې مالګه شته او نه پکې مساله شته او نه پکې خوند شته هغه ورته هلته نه وایي که چېرې زما په ځای باندې تا ځان ته لږه توجه وکړه نو ته مسله به ټوله ټیک شي ته به وینا بیا نه کوې هغه دوی ما کې څه غلطي ده بیا ورته په وینا باندې شو ته هر څه په مار باندې راړی زه تا راشه دا سالن چک کا وایي ته ځان ته وګوره موبایل ته ګورې لاندې ګورې نه چې کومه روټۍ راته پرته ده په هغه لوښي کې چې ته په جام کې کومې اوبه پرتې دي ته نوړی رالی په اوبو کې چوکه کوې او خورې او راړی په ما باندې ته سالن ده خو یو څه که نه ته خو په اوبو کې چوکه کوې موبایل ته ګورې لاندې ګورې نه نو هغه خپله غلطي ته په ما باندې راړی روټۍ په اوبو کې چوکه کوې او راړی په ما باندې چې سالن دې بې خونده پوخ کړی دی